د غږ تیزوالی په یوه ساعت کې تقریباً 1215 کیلومتره ده. نو که چیرته یو شی د غږ د تیزوالي نه چټک حرکت وکړي نو د غږ چاودنه یا سونیک بوم منځته راځي. هغه نامساوات ولیکئ کوم کې چې اس د غږ د تیزوالي په استازیتوب د غږ چاودنه یا سونیک بوم رامنځته کوي. نو مونږ وویلې چې که چیرته د غږ سرعت زمونږ په اس ښیو له 1215 نه زیات سي. 1215 نه زیات سي نو دلته بیا سونیک بوم منځته راځي. څه دا یو سم نامساوات شو د عبارت ته، یا دا موږ په بل عبارت هم لیکلی سو چې که چیرته د غږ اما تقریبي سرعت چې 1215 ده، دا له هغه تیزوالي نه کم وي کوم چې سونیک بوم منځته راولي. نو په دې حالت کې د غږ چاودنه یا سونیک بوم منځته راځي. څه دا دواړه نامساواته سره ورته دي، کوم توپیر نه لري. دلته په هر حالت کې دا تیزوالی د غږ د چاودنې د غږ له تقریبي تیزوالي نه 1215 ده، هغه نه لوړ ده. اوس راځئ چې همداسې یو بل مثال هم کار وکړو. د کباب د پخولو لپاره د تودوخې 115 د سانتیګرادو درجې ته اړتیا ده. نو که چیرته تودوخه له یادې درجې نه کمه شي کباب خام پاتې کیږي. هغه نامساوات ولیکئ کوم کې چې ټولې هغه د تودوخې درجې شاملې وي کومو کې چې کباب خام پاتې کیږي. تی د تودوخې د درجې په استازیتوب وکاروئ. نو موږ وویلې چې زموږ د تودوخې درجه چې تی ده دا باید له 115 نه کمه وي. دا باید کمه وي له 115 درجو څخه. نو دا هم د عبارت ته یو سم نامساوات دي. اوس راځئ چې همداسې یو بل مثال هم وګورو. بریالی غواړي چې که سبا ته د تودوخې درجه له 15 درجو د سانتیګرادو نه یخه وي یعنی کمه وي او یا که مساوي وي د سکي لوبې ته لاړ شي. هغه نامساوات ولیکئ کوم کې چې د بریالي د تللو شونتیا وښودل سي. تی د تودوخې د درجې په استازیتوب وکاروئ. دلته یو ځل بیا مونږ ویلې چې د تودوخې درجه چې تی ده دا باید کمه وي او یا هم مساوي وي. نو مونږ که داسې ولیکو چې دا تودوخې درجه باید کمه وي له 15 درجو څخه، دا یو سم عبارت نه راځي، ځکه دلته مونږ ویلې چې یا یخه وي او یا هم مساوي وي. نو دا مونږ داسې لیکو چې دلته لازم دی کمې او مساوي علامه ټاکم. کمه یا مساوي وي له 15 درجو څخه، نو دا بیا د سکي لوبې ته تللی سي. نو دا یو سم نامساوات د عبارت ته دی.